په نن ویډیو کې تاسو ته ښایم څنګه د موبایل پاور بټن جوړ کړو. هغه بټن چې موبایل پې چالانېږي او بیرته بندېږي. په مخکې ویډیو کې موږ تاسو ته وښودل چې د موبایل د نور بټنونو جوړولو طریقه وه چې څنګه د موبایل نور بټن یې کار پرېږدي، کار نه کوي، نو څنګه یې جوړ کړو. نو هغه مکمل طریقه مو تاسو ته وښودله. په نن ویډیو کې به د پاور بټن یعنې چې موبایل چالانېږي او بندېږي د دغه بټن د جوړولو مکمل طریقه تاسو ته ښایم. خدای وکړي چې دغه ویډیو تاسو تر پایه وګورئ، زموږ یوټیوب سبسکرایب کړئ، ویډیو همدغه لایک کړئ تر څو نور خلک له دغه ویډیو نه ګټه واخلي. راځئ چې ویډیو وګورو څنګه کولی شو د موبایل د پاور بټن جوړ کړو. نن زموږ درس د موبایل پاور بټن جوړول. صحیح څه څنګه پوه شئ د دې موبایل پاور بټن خراب ده. موبایل ته تاسې بیټرۍ واچوله او تاسې چارج ورکړو، په سکرین کې چارج راځي، سکرین رڼا وکړه، نو تاسې به او تاسې دا بټن کلیک کوئ نه چلانېږي، نو پوه شوئ پاور بټن خراب ده. صحیح څه د پاور بټن دوه قسمه چیکینګ کېږي په میټر باندې، د میټر په واسطه باندې چې تاسې وګورئ رو د خراب یخ چیکینګ، ګرم چیکینګ. په یخ چیکینګ کې تاسې د پاور بټن مثبت او منفي معلومولی شئ چې کوم یو کته ده، او په ګرم چیکینګ کې بیا تاسې ولټیج معلومولی شئ چې دغه ته باید روغ پاور بټن ته باید له 1.8 څخه باید 3.5 پورې برق موجود وي، نو پوه شئ پاور بټن روغ ده. موبایل ته چارج ورکړ، کیبل ورکړ، بیټرۍ مو راچول، د سکرین کې خط راغی، نه چلانېږي، نو موږ به پوه شئ پاور بټن خراب ده، پاور بټن نیسو موبایل نه چلانېږي، نو موږ به موبایل خلاص کړو. صحیح څه موبایل هم چې خلاص کړ، دا تکمې به ځینې ایسته کړئ هر شی. نو زه د دغه اوس یخ چیکینګ کوم. صحیح څه میټر تارونه راخلم، زه اوس ګورم چې د دغه کومه نقطه کته ده. صحیح څه کومه منفي ده، کومه مثبت ده. نو د پاور بټن مثبت شماره ورکوئ، تاسې ولیده، مثبت شماره ورکوئ د منځ نقطه، او دغه سیډ اواز کوي. په ځینې سیټونو کې دغه څنګ ته دغه اواز چې کوي دا شماره ورکوي، خو دا منځ نقطه اواز کوي لکه دغه، او په ځینو کې بیا دغه هم شماره ورکوي او دغه هم شماره ورکوي، اواز نه کوي. دغه بیا جلا طریقه د جوړولو، دا دواړه چې مثبت دي، لکه دا څنګ ته چې مثبت دي او دا منځ کې مثبت دي، دا بیا ډیری په غټو سیټونو کې دغه سیستم دغه شکل راځي، خو په وړو سیټونو کې به یا منځ اواز کوي او یا به څنګ ته اواز کوي. نو یو به اواز خامخا کوي او یو به شماره ورکوي. صحیح دواړه شمارې نه ورکوي پاور بټن. که چیرې د پاور بټن منفي کته سي، هغه ډېر په اسانه سره جوړېږي. مثال په ډول تاسې دغه څنګ ته منځ نقطه وکتله، شماره یې ورکړه، مثبت خو پیدا کړ، خو دغه سیډ یې هېڅ نه ورکوي. تاسې دغه میټر تار کېښودو نو هېڅ نه ورکوي، دا رقم اواز نه کوي، او تاسې میټر تار ولګوئ هېڅ نه ورکوي، نو پوه شئ دغه منفي کته ده او دا منځ یې موږ ته شماره راکړه، مثبت خو ماسې پیدا کړ، خو دغه سیډ یې هېڅ نه ورکوي. نو منفي په دې طریقه پیدا کولی شو. زه دغه د پاور سپلای تارونه لګوم. صحیح څه منفي دلته بندوم، او پاور سپلای طریقه هم تاسو ته ښودلې ده. صحیح څه نو زه اوس موبایل چلانوم. ټویزر راخلم، د ټویزر یو وخت په دغه ګراوند باندې لګوم. تاسې ولیده دا ګراوند ټول منفي ده، دا طلایي کرښې دغه دغه نو زه د یو وخت په ګراوند لګوم، او منفي خو یاسې کته ده، په منفي نه ږدم په دې سیډ باندې، دا منځ چې کومه نقطه جوړ ده په هغه یې ږدم. صحیح څه تاسې ولیده، زه یې ږدم، وګورئ موبایل چالان که چیرې منفي کته سي، تاسې به له دې ګراوند نه جمپر دغه سیټ ته تیر کړي، دا کومه سي اواز نه کوي، داسې نه سي شمارې ته تیر کړي، دا کوم سي خراب ته دغې نقطې ته د منفي مثبت خو موږ ته معلوم شو، شماره یې راکړله، خو دغه څنګ ته هېڅ رانه کړله. نو تاسې به له دې سیټ نه
دغه یوې څنډې نه چې کومه نږدې یا له دې ځای نه مخامخ دلته جمپر تیر کړئ موبایل به جوړ شي، یا له دې څنډې نه له دې زیړې طلایي کرښې نه به دلته سیټ ته چې هغه موږ ته هېڅ رانه کړو دلته جمپر تیر کړئ موبایل به جوړ شي، چالان به شي. نو تاسې به یې چیک هم کړئ، داسې به یې وګورئ لکه دا ما چې اوس وکتو موبایل چالان شو. نو دا خو منفي طریقه. اوس راځو د مثبت طریقه چې که چیرې مثبت کته شي منفي آواز وکړي خو دغه منځ نقطه هېڅ شماره نه راکوي، منفي پکې پیدا کړ موږ ته آواز وکړ خو شماره یې رانه کړه، د منځ نقطه شماره رانه کړه. نو پوه شئ مثبت کته ده. نو مثبت څنګه پیدا کړو؟ نو دلته تاسې په دغه عکس کې وینئ، نو اول مې لیکلي د پاور PWO، دوم سره لیکلي د PWORK، دا د پاور کې معنا ورکوي، او دا دریم کې PWR دا هم د پاور معنا کوي، څلورم PWK دا هم د پاور شارټکټ دي لیکل شوي، او دا پنځم چې تاسې په سور رنګ کې وینئ پاور کې، او ځینې دا شپږم چې ما درته لیکلي دي ځینې ګول ګول نقطې راشي په ځینې سیټونو کې. صحیح شو. زه تاسو ته یو سیټ وښیم مثال په ډول، دا ګول ګول نقطې راشي خو څه نه دي ورسره لیکل شوي، دا به تاسو بیا په ټویزر پیدا کوئ. دغه ګول ګول نقطې وینئ، په دې کې یو د پاور بټن مثبت ده خو لیکلي نه دي ورسره، خو ځینو سره لیکلي، زه به تاسو ته وښیم. صحیح شو. یعنې ګول نقطې دي خو لیکل نه وي ورسره، خو دا به تاسې بیا د ټویزر په واسطه پیدا کوئ. شپږم لیکلي د PWR دا هم د پاور په معنا کوي. په اتم پر ځینې سیټونو کې آن او آف لیکلي او کته ګرده نقطه مثبت. صحیح شو. پوه شئ دغه باندې ټلیفون آن کېږي او بندېږي. صحیح شو. نو زه تاسو ته یو بل کار ښیم. نو دلته یې څه لیکلي دي زه تاسو ته ښیم. دلته یوه نقطه ده لیکلي د پاور. نو پاور موږ دغه نمبر موږ لیکلي د پاور، نو یعنې دغه شارټکټ پکې پیدا شو. نو په ځینو کې بیا لیکلي، زه تاسو ته یوه نقطه وښیم، دلته ځینې شته. نو دلته یو وړوکې ګول نقطه ده، تاسې وینئ دا ګول نقطه وینئ، دلته بیا لیکلي دي پاور کی. صحیح شو. یعنې دا شارټکټ هم پکې پیدا شو. نو ځینو سره به بیا بله نقطه وګورم تاسو ته، دلته یو بله نقطه پیدا شوه په دغه بل سرکټ کې، دلته ګول نقطه ده. صحیح شو. دا مثبت ده. له دغه ځای نه چې تاسې د پاور بټن مثبت ته چې دا کته شوی ده دلته جمپر وکړي، موبایل مثبت به هلته پیدا شي، موبایل به جوړ شي، چالانېږي به. نو دلته لیکلي دي چې تاسو ته وښیم پاور کې. صحیح شو. ځینې کې پاور لیکلي، په ځینې کې پاور کې لیکلي، په ډېرو کې دغه شارټکټ پیدا کېږي، او په ډېرو کې بیا دغسې نقطې پیدا کېږي. زه تاسو ته وښیم په ځینو کې دلته به دا رقم ګول نقطه او دغه رقم پاور به یې ورسره لیکلي، نو تاسې به یې لنډ دغه حروفو نه پېژنئ، یا به یې دلته پاور کې دلته پاور سره لیکلي، خو ځینو سره بیا نه یې لیکل شوي، ځینو سره بیا نه یې لیکل شوي. نو تاسې به بیا پاور سپلای تارونه به لګوئ او یو تار به ګراوند کوئ او د ټویزر او بله به دلته ګرځوئ چې تاسې وګورئ چې کوم یو سره چې پاور سپلای برق ویوړ موبایل چالان شو، نو ته پوه به شې چې دغه مثبته نقطه ده په دغه ګول نقطه کې. تاسې ته به زه عملي طریقه هم وښیم. نو دغه ځینې شارټکټ یې چې تاسې ولیدلې PWO پاور کې، نو دا دلته لیکلي، تاسې له دې شارټکټ چې دا څنګه تاسې پیدا کړو، نو تاسې د بټن مثبت په هغه ساعت او په لنډې طریقې سره پیدا کړ. او که ځینې وخت په که دغه ګول نقطې نه په ځینو کې تاسې ولید ګول نقطې هم نشته او دلته کوم دغسې شارټکټ نه لیکل شوي، نو بیا به تاسې یو تار ګراوند کوئ د ټویزر او بل به ګرځوئ چې په وړو وړو پرزو سره کوم سره مصرف یوسي موبایل چالان شي، نو پوه شئ هغه نقطه د پاور بټن مثبت ته هغه پرزه هغه کوم پوینټ چې د هغه نه جمپر وکړئ پاور بټن ته، نو پاور بټن به جوړ شي. ځینې وخت دلته ګردې دغه نقطې نه وي، تاسې وینئ، خو دغه طرف ته نقطې دغه پرزې چې کوم طرف ته دي، صحیح شو. نو دې طرف ته هم په دغه طریقه پیدا کوئ چې لکه د دغه طریقه چې تاسو ته زه ښیم. صحیح شو. د پاور سپلای به یو تار ګراوند کړئ، صحیح شو،
او یو به د ټرمینل مثبت پورې وتړئ. صحیح څه ما وتړو. دا ټویزر به زه ګرځوم. صحیح څه د ګردو وړې وړې نقطې چې دغه وړې وړې نقطې دغه سره ګرځوم. زه دلته ږدم او بل دلته ږدم چالان نه سو. دلته کومې نقطې دي دغه سره ټچ کوم منفي مثبت دا دلته ږدم دا سره کار نه کړ دغه دلته ږدم. تاسې ولیدو نو د پاور بټن مثبت دغه ده. صحیح شو. ځینو سره یې تیار لیکلي پاور کې پاور او ځینې سره PWR داسې یو شارټکټ یې لیکلی. تاسې خو هغه چې تاسې که پیدا کړ خو کار تاسې ته لا اسانه سو. ځینو سره خالي ګول نقطې ځینې سره بیا دلته نقطې دلته به له دغه ځای سره به یو تار ګراونډ کوئ دغه نقطو سره به یې ګرځوي له دې نقطې سره دې په دې کې یوه نقطه خامخا ده. صحیح څه که دلته نقطه پیدا نه شي نو بیا به له وړو وړو پرزو سره ګرځي کوم سره موبایل چالان سي له هغه نه به جمپر پاور بټن ته کوو. نو دا خو یوه طریقه وه. موږ تاسې ولیدو زه یې بېرته کوم. صحیح څه دغه نقطه تاسې وینئ له دې منفي سره مو وجنګاوه. صحیح څه دغه له دې منفي سره مو وجنګاوه موبایل چالان سه. نو دغه نقطه وه. صحیح څه په دې ټویزر په اول هم په دې منفي ټویزر کېښودو له دې نقطې سره مو وجنګاوه له دې کتې نقطې سره موبایل چالان سه. له دغه نقطې نه چې تاسې دغو نقطې ته جمپر تېر کړي دغه منځ شماره یې چې موږ ته نه راکوي دلته به شماره پیدا سي برق به دلته پیدا سي موبایل به چلانېږي. او بله خبره ځینې وخت موږ ولیدل چې د اوکې بټن کار نه کوي. نورې ټولې بټنې کار کوي خو د اوکې بټن کار نه کوي. نو دا د آیسي مشکل ده دا نه جوړېږي. صحیح څه ځینې وخت موږ ولیدل خالي پاور بټن کار کوي نورې ټولې بټنې کار نه کوي. تاسې چارجینګ بیس هم ایسته کړل شاوخوا پرزې مو هم ګرمې کړې خو پاور بټن کار کوي نورې بټنې کار نه کوي. دا هم د آیسي وجه ده دا هم نه جوړېږي. صحیح څه ځینې وخت تاسې ولیدل دواړه پوینټونه کته سوي دي نه دغه سیټ شماره ورکوي نه دغه اواز کوي نه دغه څه شماره نه اواز کوي. تاسې ولیدل هېڅ نه ورکوي. نو دا هم د آیسي وجه ده. تاسې شاوخوا پرزې ګرمې کړې کار یې وکړ ویې کړ که نه کار یې ونه کړ نو دا نه جوړېږي. دا ځینې مشکلات دي چې دا د جوړېدو حل د جوړېدو کومه د حل لاره نه لري. نو دلته کومه داسې نقطه ده چې موږ ته دومره برق راکوي دا نه ده دا زیات ده ځکه بیخي ډېر زیات ده دا هم نه ده. تاسې دا ولیدله دغه نقطه چې تر اوسه موږ موبایل پرې چالان کړو ګوره دا هم 3.10 پورې موږ ته برق راکوي. همدغسې تاسې په دې ګول نقطې تاسې ولیدلې نو په میټر په واسطه هم پیدا کولی شي. پاور سپلای تارونه مو لګول چې کوم نقطې 3.10 پورې برق تاسې درکړ د هغه نه زیات و هغه نه ده چې دغومره برق یې درکړ دغه نقطې دومره برق درکړ نو پوه شئ دا د پاور بټن مثبت ده.